पाकिस्तान के कम चल په مسلمانانو او خاص طور په پښتنو کې دی کنه په دې کې د تازه کا سپورټ نه کوم یو ریزان راته وخیا زه د دنیا په حالاتو باندې زه کار نه لرم زه د خپل مسلمان خو یې پاکستان کې ته نه پاتې کیږي دلته راغلی یم اوس مو مسلمان په پاکستان کې کوم حالات ما خو نه دي راوستلي او نه په پاکستان کې زه حالاتو ته تغییر ورکولی سم هغه د مال سویې نه لوړه خبره ده په افغانستان کې کوم حالات دي زه نه تغییر پکې راوستلی سم نه تبدیل پکې راوستلی سم په دنیا کې کوم حالات دي زه نه تغییر پکې راوستلی سم نه دومره طاقت لرم اوس د تا هدف څه شي د مطلب دی موږ ته وایي چې ته اوس څوک یې شیعه یې که سني یې الحمدلله زه بالکل پاخه شیعه یم او د ما کم فالوور دی کنه خبره ته اوس تم خبره واوره کم مو فالو کوم کنه هغه آبا او اجداد ناواله هغه ماشوم وو کنه نو هغه خدای کور کې پیدا شوی دی او سکم ز فالو کوم کنه هغه ولا ماته ډیر ارسه پته دي او کته ځان نه وਹੀ کنه نو دتا تا ګنا نه ملاويږي او کزه ځان وای قبل وست کنه دی امام علي عليه السلام دی امام علي عليه السلام خبره کوم ها وکړه کزه ځان وهم قبل سوک ځان وਹੀ نو غو ته نه ګناه ملاويږي نه تا ته په نوانو کې ثواب ملاويږي نه ګناه ملاويږي ما ته خلګي نو زه ځان وهم کما ته خو نه راکې نو زه د چا په محبت کې نه ځان وهم نه بس غلطه خبره کوم نو دا د تاسو نوم څه شي ده په بخښنه ما نوم د ماریب څه شي ده ماریب سي دا قران منی را سره الحمدلله نامي په دې قران کې درته ثابت کړه چې ځان وهل ماتم کول او په شپه لدري ورځو زیات غم کول او توري جامع اغوستل وغيره وغيره کمیل دې قران درته ثابت کړي چې دا ټول حرام او ناروا دي بیا منی ولی حرام دي څنګه سپس خبره حرام دي الله وی حرام دي الله ولی وی حرام دي ما ته صرف د دې مطلب راکا د چا په غم کې عام انسان ما خبره ته مثلا راځو د خپل مایک مور بندوي مکوي د ماریب سي مایک مور بندوي ماریب سي ته ځان وهې مسترګو تاریس ماریب سي ته ځان وهې زه ځان نه وهم ها دا څوک سي وهې په کوم اساس په کوم دلیل باندې دوی ځانونه وهي مهرباني وکړئ خبره پهلا واوره یو منټ بیا غدا بعد ها زدا تعالی کې یو مثال عام مثال درکم زه به درته دا نه وایم چې چاپم کله مونږ د یورپ کې پاتې کېږم کنه د فلسطین په احتجاج د کم زه خو د پښتو ولا خبرو مې لګه پوهېږم نه خو زه به درته ورور وایم د کله هلته کې احتجاج کېږي کنه په ټاون کې نو دغه انګریزان کافران دي کنه د خالي هلته ماشومان ګوري کنه نو هغه په کوکو یو بل سره ژاړي او غم کوي د فلسطین ما خبره ته د پوهه فلسطین ولا کوم ماشومان دي کوم یا غټ دي یا بوډاګان یا خځې کمه الته شهید شوی دي کنه ولې ردی خواته کوماری بس د ما پښتنه لتانه مشخصه ده بارک الله یو منټ ما ته ویل ما ته یو منټ راکای بیا به خبره کوي هدایت منصب کې ګوره زه درته خبر واورم دا کوم امپورټنت دی کنه او ته دا کار نه کوي ته شې ته دا کار نه کوي دا د تاسو ملایان او اغاګانو په حسینیاتو کې دا وز جلوسونه و غیره و غیره دا تاسو کوي په کوم اساسي کوي د ما پښتنه ده دا احساس د جذبات وي دا د مینې جذبات دا غو خپل مینه ده چې ته ډیره مینه ورزي بستر به ومه منه د تاسو جذبات کله دغه جذباتونه موږ او تاسو ټول اهل بیت منع کړي وستو بیا دا خبره منو کبه نه منو زه څنګه منشم بل څنګه منشي ته ما منع کړی وای دی الله بنده ته خبره باندې پويږي کنه پويږي امام علي عليه السلام محمد رسول الله فاطمه الزهراء امام حسن امام حسين ام كلثوم زينب الكبرى زينب الصغرى ټول مقتدا لرخونه کیسه دا دی کفر دی وخ رواجونه دي دا د اسلام نه مخکې دی جاهلیت دی وخ رواجونه دي مسلمانانو دا مکوي وس نو ما خبره واورم نو زه یا بل کنه لکه زه استاد ما خبره کو ته ما خبره ترسه نه خپل خبره کوي نو دې کې چا سره محبت وی کنه دا امپورټنت نه ده څنګه کافر دی یا خسړې دی یا ماشوم دی یا ګناګار دی یا شهید شوی دی کنه او هغه محبت د ایمان ته دی امام منی کینه منی ته دی امام منی ولې نه منم دا خو زه ته امام دې درته وای دا کار مکوه هغه په دې محبت نه پوهیدل
امام دې درته وایي کوم امام چې د په دې ورځ شهید سوی ده هغه خپل خور ته قسم ورکوي هغه خپل زوی ته قسم ورکوي چې ګوري دا د جاهلیت د وخت رسم رواجونه ونه کړي دا څوړ محبت ده و معرف صاحب امام دې منع کوي چې دا کار مه کوه ته وایي زه په محبت کې دا کار کوم ښه اوس یو مثلا زه بل مثال درته وایم دا عیسویان کنه عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي کنه په محبت کې کنه زوی بولي کنه العیاذ بالله انداز شانت دوی په حق دي که په نه حق دي دوی ته خپل ولې وایي ته دوه حق کې دوی ته خپل پته دا مو غلط کوم دوی ته پته دي الله دوی د دې ته په خبر هغه وایي موږ محبت له الله سره ورسې دي الله جل وعلا زوی بولو عیسی علیه السلام ویلا وای خدا تاسو دغه مثال لري چې امام دی یو څه درته وایي قرآن دی بل څه درته وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی بل څه درته وایي اهل بیت دی بل څه درته وایي ته بل څه کوې ته نه د مونږ کتابونه منې دا ته ځکه زه ریفرنس نه درکوم زه صرف تا ته نه مې راسه دی یو امام راته وښیه ګوري معرفت نه درکولی شم صبر دا تهمت به په ما نه لګوي چې د ما کتاب اوس وغوږ یو روایت په صحیح سند سره له امام علي قرآن ته نه ورځو محمد رسول الله ته به یوه لحظه نه ورځو امام علي علیه السلام په سر کې امام حسن علیه السلام په سر کې امام حسین علیه السلام ورپسې امام زین العابدین علیه السلام ورپسې امام باقر امام صادق علیه السلام څو امامان مې درته وښودل یو خبره یې راته وکړې چې تاسې په دې ورځ ځان ووهئ که ما سبا در سره ځان ونه وهل زه به بیا مسلمان نه یم راځه په خیر مهرباني وروره مولانا صاحب زه تا ته ډېر څه ووایم که نه ته نه کوې ډېر څه مه راته وایه یو روایت راته ووایه زه نه ویلم درته بالکل زه تا ته صرف دغه پنځه منټه د 15 ورځو پیله والا خبرو باندې ته اعتبار نه کوې نو زه بالکل هم اوس د مذهب وګوره امامان خو دې نه منې مذهب دې وګوره المبسوط دی شیخ الطوسي ګوره شیخ الطائفه د دې تاسې د 12 امامه و لوی امام و عالم ده طوسي خو به پیژنې نوم به دې اورېدلی که نه شیخ طوسي دا په المبسوط د اول جیل کې څه وایي واما اللطم ځان وهل والخدش او ځان ویني کول وجزع الشعر او ویښتان ببرول والنوح او چغې وهل فإنه كله باطل ومحرم اجماعا دا وایي ټول باطل او حرام کار ده په ټولو د شایعو په اجماع سره اوس خبره ده بالکل مولانا صاحب تا خبره به بالکل ټیک خو زه یو انسان یم ما خبره واوره وای خبره واوره بالکل زه انسان یم ټول انسانان دي چې چا په زړه کې رحم وي کنه یو منټ صبر وکړه معرب لږ وګونی معرب واما اللطم ګوره دلته څه درته وایي ملا دي وایي البكاء ليس به بأس یعنی له خپل ځان سره زړل پروا نه کوي واما اللطم والخدش وجزع الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا المبسوط شيخ طوسي أول جل وس دتا شيخ الطائفة واي سدا كار حرام أو ناروادا باطل ده وای حرام ده او ته محبت کوي د تا محبت تو د عیسویانو محبت څه ده ته د اهل بیتو په محبت کې ناروا کار کوي ځان وهي او عیسویان د عیسی علیه السلام په محبت کې عیسی علیه السلام د خدای زوی بولي العیاذ بالله څه فرق مو ده مولانا صاحب کنه دا خبره بالکل د تکمه خبره کوي کوم نو دا تا د بار صحیح وي زه تا کتابونه روچات کم ته نه مانی سه ما دا خبره وکړ یو هر انسان په زړه کې رحم وي هغه بے ګناه کله وګوري کنه هغه ژاړم او هغه چا څومره په زړه کې تکلیف لري وزاره زړه نه چا نه منع کړي وزاره لزانه سره دی وزاره سی غږ پکې نه आवाज پکې نه وي پر یادونه واویلاوي پکې نه وي وزاره خدای دې وکړي چې ټول کار زاړي هیڅ پروا نه کوي ما خبره دا مونږه احتجاج کوي دا مونږه حق اور باطل احتجاج کوم دې کې کته دا څوک درته وایي ما تا خوښ اهل بیت منو ما تا خوښ قرآن منو ما تا خوښ رسول الله منو زه دې ته حیران پاتې معرب صاحب تلیګ سر را سره خلاص کړه ته پیغمبر منې کوي نه منې هغه درته وایي دا مه کوه قرآن منې کوي نه منې قرآن درته وایي دا مه کوه اهل بیت درته وایي ټول امامان سي دا مه کوه ته وایي زه احتجاج کوم نو ته خدای هم نه منې
نه دا خبره نشته. دا حق اور باطل احتجاج د موږ دا 1400 سال نه دی کنه ان شاء الله د ایران ته خو پیژنې کنه دا تا ټول ته نه دی صرف ما ته د خپل ملک او د موږ پښتنو د پر تاسو سره د خبره کوم ما سره د خما आवाज تاسو دلته راځي کنه د یو په دې عقیده باندې وغږیږو پښتانه یو پرېګ د پښتانه به ان شاء الله خدای پاک ساتي. ما دی براډ کې خبرې نه غواړم زه خپل आवाज هم نه ورکوم چاته زه صرف ته اوس په دې عقیده لري چې د امام حسین علیه السلام چا شهید کړی د ته اوس ماتم او احتجاج ور باندې کوي ته پیږي دا چا شهید کړی دا یزید کړی دا کمی دي تعالی کتابونو درته ثابت کړی چې دا شیو شهید کړی امام حسین علیه السلام. بیا ما خبر واورم ته صرف ما دوی خبر واورم خبره به څوړ اورم زه کتاب درته وایم کمی دي تعالی کتابنا او لشریف المرتضى مطهری سلوی شریف المرتضى مطهری نه منی ته شینه هغه درته وایي چې امام حسین علیه السلام شیو په شهادت رسولی بیا احتجاج هم په خپله کې غلط خبره بالکل نه کوه او ماتم هم په خپله د اتفاق او د پښتنو کې خدای غره بندوا دا اتفاق لره موږ یو کلمې والا دا خبره په دې براډ کې وای نور ما ته خو نه راکې دلته ناسه وم خپل आवाज هم دلته ورکم زه صرف کنه کدی بار ناسته هم کنه نو د خپل پښتنو په دې تکلیف باندې ما دا خبره وکړه د موږ پښتنو مړیږي په دې بنا اتفاقی شیعاګان سنیان و بنتواز چې چاته خوند ورکې غزان وهي چې څوک نه مانی هغه ممنه او دغه شیعاګانو ته په کافر په دی باندې تاسو وایي کنه د تاسو ولا صحابه مونږ نه منو ما ته یو خبره وکړه چې څوک د چا مرګري قرآن هم رسو ماري صاحب زه درته دا قرآن منی ته اوس مته ولې نه منو وای دا څنګه د دې شو چې الله ته وایي دا کار مکه او ته وایي زه په محبت کې کوم کمینه کول قرآن درته وایي مې کو ته وایي د ما خپل کار ده دا جذبات دي تا ته مول ز خپل ځان نه جذبات دي رب درته وایي مې کوه نه کله یو عام انسان يعني الله جل وعلا خنه وایي دسی وایي اقرار وکړه چې الله خنه وایي وای دا څنګه خبره د کفر ولکه رب درته وایي و ماري صاحب رب درته وایي چې دا مکوه کدی جذبات دي کدی محبت د جذبات دي په ناروا کې د محبت دي په ناروا کې د مثال می دي عیسویانو درکړل عیسویان وایي چې عیسی علی السلام د خدای زوی ده چې عیسویانو محبت نه وکړي وای دا موږ الله سره محبت کوو نصارا يهودو ته سی وای عزیر علی السلام د خدای زوی ده وای دا موږ الله سره محبت کوو تاسو ته وای چې قران کې رب درته وای دا مکه ته وای نه د موږ جذبات دي صرف یو خبره وکم بیا ته ما برور نه لری کا بس خدای د پاره سمې دا دې کې نه تا څه فائدہ ده نه بل انسان ته نه ته تا وس دا پښتنه درنه کوم معرب صاحب عائشه رضی الله عنها دی مور ده مایک دی خلاص کړ عائشه رضی الله عنها دی مور ده نه مامور نه ده مامور ولې ده مامور خپل مور دی نو په مسلمانانو کې ځان ولې حساب لای الله قران کې وایي چې عائشه دی مؤمنانو مور ده توې دی مامور نه ده نو ته خدا کم قران کې لیکلي دي ده سورة الاحزاب در سره ده سورة الاحزاب شپږم نمبر آیت راوړه د رسول خزي دي او مونږ ورته احترام کوم د اټول رسول خزو ته اټول الله و ازواجه امهاتهم دي رسول الله بیبیانی دي ټول مؤمنانو میندې دي خمور مشوازه بس تماته ویلو ما ومنله نو بس څوک چې دي عائشه رضی الله عنها توهین وسپکاوي کوي دا مسلمان ده کنه ده دا خو تا ختمه وای کنه دا خو متا ته ویلو او چې زی منم نو وای بل څوک سي کوي ګوري معرب صاحب الله پاک بارک زه خو د تا مور ته کمزله وګه دا ګناه ده چې چوک چا خپل مور ته نه بل چا مور ته یو عام انسان مور ته کمزله ما مشخص دي عائشه رضی الله عنها پشان کې عائشه رضی الله څوک توهین وسپکاوي کوي دا مسلمان ده کنه ده ولې نه ده ګناه ده چاته به کمزله نه کوي مسلمان ده مسلمان او فتوی مکه و مولانا صاحب مسلمان اور د کافر قرآن چوي راسخه قرآن باندې بزنه کوم زه پتو نه کوم قرآن چوي الله په سوره النور کې چوي راس یو دقیقه یو د قرآن ولا د غانی د تاته خدای په ګل ته بدلی ولا انصاف کوي صبر ګوري لزان صبر وکماره لزان خبره مکه زنا اور بس ما بروت نه بند صبر وکا اوس کوزیګه ما اوس قران واورا اوس ستا کوم یو قران ستانه اوریدې شمه دا صرف مولانا صاحب قران مونږ هم قران ویلی شوم دې کې چې تختم نه خو ته ما خبره نه مانی معرب سه ته ترجمه کړه په بخنه سره ته زینه وای زای آیات درته ما خبره وره مولانا صاحب الله جل وعلا ترجمه ترغلی ما دوه برټونو کې قران ترجمه راځي الله جل وعلا سوای
الله جل وعلا تسوي ما ريبسه الله جل وعلا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. دي آيات ترجمة وكرة ما يقدي خلاص. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا وای د عائشې په شان کې چې څوک یو خبره غلطه کوي الله وای دا مؤمن نه ده دا وای کافر ده. ځکه رب العالمین وای کچېرې تاسې مؤمنان یاست د عائشې رضی الله عنها په شان کې به یوه بده خبره نه کوي. يعظكم الله جل وعلا وای زه دا نصیحت کوم تاسو ته حکم درته کوم ان تعودوا لمثله د عائشې په شان کې به ګستاخي نه کوي ان کنتم مؤمنین کچېرې تاسې مؤمنان یاست ابدا يعني تر قيامته پوری الى يوم القيامه ابدا. ګوري لفظ دی ابدا تر قیامت پوری او تو یې سویا مسلمان ده او ګناه کوي